سلامونه ملګرو، کاوه به هم څکو او څه د کار خبرې به هم کوو. ګنې وایي چې ځوانه څه ګټې او کاسې چای ګوټې. د قام وطن ولس خبره به په هر حال کې کوو څه ځای پورې چې زموږ لاس رسي، نو بیا به د وطن کاوې خواړه چلغوزي غوزان مالټې هغه چې خورو نو بیا به خوند کوي. ځکه چې د قام خبره هم کوو. خبرې لازمه شوکت يوسفزی چې د ضلع شانګلې نه د صوبایي اسمبلۍ غړی دی د پاکستان تحریک انصاف په نمایندګۍ باندې، او اوس لیبر منسټر هم دی. د هغه د فیسبوک په پاڼه باندې مې وکاته او ډېر خوشحاله شوم. خدای شته دی چې congratulations to whole Shangla people, labor workers school and hospital in district Shangla from Workers Welfare Board have been approved in general body meeting held today. خوشحاله شوم. فون مې راواغست چې شوکت صاحب ته زنګ ووهمه، مبارکي ورکړم او خوشحاله شم او درته ووایم چې شوکت صاحب په هر ډګر در سره ولاړو. زموږ چا سره ذاتي اختلاف نه وي، خو د قام د مزدور د غریب د پښتون خبره کوو او هغه اختلاف په دلیل لرو. په دې بنیاد باندې چې د ښه معاشرو دپاره د دلیل اختلاف ډېر مهم وي. شوکت صاحب زما کال ریسیو نه کړو، ما وی زه خیر دی مصروفه به په وټساپ باندې شوکت صاحب زما جواب اړو ریسپانډ کوي، نو سین پې راشي هغه ټکي خو شوکت صاحب جواب نه راکوي. نه یم پوهه چې څه وجه ده، یا به شوکت صاحب ما نه پیژني. زه یو ډېر وړوکی غوندې یوټیوبر سوشل میډیا انفلوئنسر صحافیو ته تاسو وایئ څه، او شوکت صاحب ډېر د لوی پای سیاستدان دی او هغه هم جرنلسټ و. خو بهرحال یا به ته هیر و یا به مې پیژني نه، زه څه دومره ام هم نه چې هغه ما وپیژني، خو جواب نه راکوي. نو بیا ما د پاکستان ماینز ورکر فیډریشن اهمو غړو ته کال وکړو چې یاره شوکت صاحب خو جواب نه راکوي، خو دوی سره به دا د خوشحالۍ خبر شریک کړو چې د لیبر د کوئېلي د غریب مزدور دپاره که هسپتال راځي، که سکول راځي، که لیبر کالونۍ راځي، که ډیت ګرانټ راځي، که جهیز ګرانټ، ډېر خوشحالېږم. د کوئېلي د مزدور ماته احساس دی، د وړو وړو کونډو جینکو، د جړېدلو میندو، د سوو لاشونو، دا ماته احساس دی، نو ځکه خوشحالېږم. نو ما چې د پاکستان ماینز ورکر فیډریشن ذمهورو غړو ته کال وکړو، نو نوم نه اخلم او که ضرورت شو بیا به هغه هم واخلم، خو هغو ته مایي چې مبارک شئ، سکول راغی، هسپتال راغی. شوکت صاحب خو ډېر لوی کار و. نو د هغو جواب دا و چې شوکت صاحب دروغجن دی، ناپوهه دی، چلولي دی او دوکهباز دی، پوره ولس سره دوکه کوي. زه خفه شوم، دا شوم کې د هغو ریسپانس داسې و. زه خفه شوم، دوی ته مایي چې بهرحال دا ستاسو خپله رایه ده، خو د یو صحافي په حیث به زه په دې تحقیق کوم چې دا خبره تاسو ولې کوئ. بهرحال ما تحقیق شروع کو. د تحقیق د لاندې په دغه نتیجه باندې زه ورسېدم چې دا شوکت صاحب چې کوم د خوشحالۍ خبر د خپل پیج نه شیر کړی دی او دی دا یو قسمه کلیم کوي یا دعوه کوي چې زه لیبر منسټر یم او ورکر ویلفیر بورډ چې کومه اداره ده هغه زما نه لاندې راځي، نو دا توره جوړې ما وکړه. خو حقیقت دا دی چې زه تاسو سره د دې خبرې حقیقت شریکوم چې شوکت صاحب زموږ ډېر محترم دی، خو هغه څومره په چلول کې خلک ساتي یا د عام ولس سره د ځپلي لیبر سره څومره زیاتی کوي. د ده نه چې زموږ څومره تمه وه او ده چې کوم کار د لیبر سره وکړو، نو که څوک لږ ډېر هم پوهېږي نو تاریخ به دا کله هیر نه کړي. ما سره باقاعده ما اپروچ وکړو ډاکومنټس ته چې ځان پویه کړمه چې دا سکول څنګه دی، چېرته راځي، څوک یې راوړي، بنیادي کردار څه دی. بیا شوکت په دې کې کم اړی ګړی جوړوي، هغې باندې هم تاسو پویه کوم، دا په غور واورئ. او دا څه په نفرت نه ده، په صحافتي قدرونو باندې پویه، د صحافت نه خبر په انویسټیګیشن بنیاد باندې دا خبر زه تاسو سره شیر کوم. دې کاغذ کې وایي چې a meeting under the chairmanship of Honorable Federal Minister Overseas Pakistani and Human Resource Development was held on 23rd September 2022 in the committee room of Khyber Pakhtunkhwa Workers Welfare Board to discuss the following items. Yo, establishment of 25 beds hospital in District Kurram and Kohat, rescue center with ambulance in Aurangzeb, establishment of vocational training centers in District Kurram, Bajawar, Momand, Waziristan and Shangla. او بیا
construction of working folk grammar school male female at شانګلې او construction of working folk grammar school male female at چکدره. دا میټینګ د فیډرل منسټر په چیرمنشپ کې شوی دی. دا باقاعده ما سره هغه اعلامیه ده چې هغو به جاري کړې ده. دا میټینګ شوی دی په 23 سپټمبر باندې او چا کړی دی؟ فیډرل منسټر. دغه کې ذمهور کردارونه چې نو هغه پاکستان ماینز ورکر فیډریشن دیو تللی دي میټینګز کړي دي. اوس د دغه ډاکومنټس په رڼا کې دا میټینګز د پاکستان ماینز ورکر فیډریشن مشرانو ترڅنګ شوي دي. په اسلام آباد کې هم شوي دي د فیډرل منسټر په مشرۍ کې او دا په خیبر پښتونخوا کې هم شوي دي. په دې ټول میټینګز کې په یو ځای کې هم شوکت يوسفزی زموږ ډېر ښاغلی نو ناس نو انوال یا د پکیز عمل دخل نشته دی. چونکې فیډرل منسټرۍ دا ډایرکټیوز را لیږلي دي. ورکر ویلفیر فنډ دا وفاقي اداره ده او ورکر ویلفیر بورډز بیا په پنجاب کې، سندھ کې، خیبر پښتونخوا کې، بلوچستان کې د دې لاندې ادارې دي. د هغه ځای نه فیډرل منسټرۍ دا ډایرکټیوز را لیږلي دي چې تاسو موږ ته فیزیبیلیټي ریپورټس راکوئ چې موږ دا ادارې جوړې کړو. نو یو خدا چې شوکت صاحب دا خبره کوي یا کلیم کوي یو قسمه چې د خپل پیج نه ورکړي دي، نو دا سکولونه، دا ریسکیو سنټرز، دا هاسپټلز چې راځي، نو دا سره شوکت صاحب منډې تړې او خوارۍ نه دي د دې ډاکومنټس تر مخه. دا د پاکستان ماینز ورکر فیډریشن په منډو تړو باندې بیا د فیډرل منسټرۍ نه راوړی شوي هغه څیزونه دي یا هغه انسټیټیوټ او ادارې دي چې هغه به په شانګله کې، کوهاټ کې، کورم کې د ټولو ځایونو کې جوړیږي. نو یو خو شوکت صاحب ته بیخي په دې باندې دعوه کول نه دي پکار. دویمه خبره چې کومه ډیره مهمه خبره زه تاسو ته کومه هغه دا ده. اوس تاسو سره دا یو نقشه شریکومه. دا نقشه تاسو په غور باندې وګورئ. دا نقشه ده پروپوزډ سایټ فار ورکینګ فوک ګرامر سکول ډسټرکټ شانګله بیشام بټاکوټ. دا لاندې تاسو کتی شئ. د بیشام نه په 13 کیلومیټر باندې یو لار را روانه ده، بټاکوټ، او بیا بره دیو دا لیکلی دی پروپوز سایټ. دا په 54 کنالو باندې مشتمل دی. زما د ضلع شانګلې ټول ولس زما د زړه سر دی، زما قدردان دي. دیو بر دې نه خبري بیشام، بټاکوټ، بوټیال دغه علاقو کې د کوئېلي مزدور ډیر خال دی، لږ دی. د کوئېلي زیاتره مزدور چې دی نو هغه په شاپور کې دی، په غوربند کې دی، په باسی کې دی، دا ټول په دې کې راځي. بره په ماڼۍ سر کې دی، په کس کې دی، په دې علاقو کې دی. یعنی شوکت یوسفزی صاحب صرف دا کمال وکړو چې هغو به د ورکر ویلفیر فنډ نه پیسې رالیږي، فنډ به رالیږي ورکر ویلفیر بورډ ته. نو هغه سکول، هغه اسپتال چې هغه په هغه ځای کې په کار و چې چېرته د کوئېلي مزدور ډېر دی، نو شوکت صاحب صرف د قاړی ګړی جوړ کړو چې هغه سکول یې هغه ځای ته ویوړ په خپل اختیار باندې چې د سره کوم اختیار دی چې هلته به د کوئېلي مزدور ډېر کم کوز وي. په دې باندې د پاکستان ماینز ورکر فیډریشن جنرال سیکرټري نور الله یوسفزی هغه هلته لوکل ګورنمنټ کې غړی هم دی. هغه باقاعده احتجاج ریکارډ کو چې پاکستان ماینز ورکر فیډریشن د دې بالکل په حق کې ځکه نه دی چې دوی ته پته ده چې مزدور ډېر چېرته دی، نو دا سکول، دا اسپتال، دا کوم ځای جوړول پکار دي. خو شوکت صاحب دا کار وکړو چې دا سکول یې هم متنازعه کو او خدای مکه که فیډرل منسټري په دې باندې پوه شو چې دلته اړی ګړی دی، نو د پاکستان ماینز ورکر فیډریشن چې کوم محنت کړی دی، میټینګونه، ستړي، هغه هر څه به هغه هلته نه فنډ بند کړي، نو دا یو سکول چې راتله نو دا به هم شانګلې ته رانشي. ځکه چې شوکت صاحب و چې سکول دی هغه ځای کې جوړ شي چېرته چې اړو د لیبر بچی شته دی، نو لیبر پکې بیخي په اوړو کې د مالګې برابر دی. شوکت صاحب تاسو او ستاسو پوره ډله ریکویسټ درته کومه، 9 کاله په خیبر پښتونخوا کې وشو. زموږ ایکسپیکټیشنز دا و چې د سوشل سیکیورټي د لاندې تاسو به دا ټول لیبر رجسټر کوئ. یوازې په یو فیصل آباد کې 22 لاک مزدور رجسټر دی، یو فیصل آباد کې.
او زما د ضلع شانګلې صرف او صرف اوس دیو چونکې الیکشن را نږدې دی دیو به عوام ته څه خبره هم کوي ځکه چې دا خو د لیبر منسټري وه نو صرف او صرف اوس دیو کوشش وکړو خواوشا 5600 یا داسې د درې مزدوران چې دیو د سوشل سیکیورټي لاندې د رجسټریشن یو کوشش وکړو خو لا د هغې هغه مراد چې دي نو هغه به امپلیمنټ نه دی به دیو ته نه رارسي رجسټریشن ډېر مهم ګام دی منګه دا تمه وه چې شوکت صاحب ته هم د شانګلې د کوئېلي مزدور هم د شانګلې دی ته به ډېرې لویې ښېګړې راوړې په شانګله کې به لیبر کالونۍ جوړه کړي ورکینګ فوک سکولونه به په شانګله کې په هر تحصیل کې جوړ کړي ته به جهیز ګرانټ ډیث ګرانټ دا به ډور سټیپ له راوړې تا نه موږ ډېرې تمې وې هېڅ ومونه شو بیا دا خو کم از کم کولی شوه تا منسټرۍ کې ډېر لوی زوري په صوبه کې دې هم لوی زور و وفاق کې هم ته 4 کاله وې په کار ده چې الیګل مایننګ چې څومره هم وی سټریکټلی دا تا بین کړی وی حقیقت دا دی د تحقیق په بنیاد باندې د لیبر منسټرۍ په مد کې زه چونکې د شانګلې ما زما زړه دردېږي رښتیا خبره به کوو دا به پروف کومه هم الیکشن ته نږدې به پریس کلب ته هم ځمه د هر میدان نه به د مزدور دا غږ راپورته کومه دا که امیر مقام دی دا که شوکت دی که ډاکټر عباد دی که فیصل زیب دی چې څوک هم ذمور دی د تحقیق په بنیاد به ولس ته د هغه ریښتونی شکل ښیم چې دا سړی نو تر اوسه پورې زه د تحقیق په بنیاد د یو صحافي په حیث باندې دا وایم چې شوکت یوسفزی په مکمله توګه باندې فیل شوی دی د ضلع شانګلې د لیبر یا د مزدور یا د کوئېلي د ځپلي انسان په خدمت کې په روډونو باندې په پلونو باندې په کمبو باندې زه څه وکړمه چې زه روزانه په کوئېلي کې 10 کسان مرمه پیغلې جنکۍ کونډې شوې میندې بورې شوې ماشومان یتیمانان شو کوم چې ایکسپیکټیشن و د هغې اوسه پورې 10% هم نه دي شوي امپلیمنټیشن بالکل زیرو دي دا تحقیق به جاري وي د کوئېلي د مزدور سره به په هر ډګر باندې ولاړو دا ټوله ذمهواري زموږ د نمایندګانو جوړیږي او بیا په خصوصي توګه د لیبر منسټري خفه کېږي به نه ځکه تا ته ډېر واضحه پیغام در کومه د امیر مقام نه به هم دا تپوس کوو د عباد نه به هم کوو د فیصل زیب نه به هم کوو خو کوم چې ریلیونټ اتھارټي ده نو هغه هم اوس تی نو عقل دا وایي چې ستا نه تپوس وکړی شي دا فیصله به د ضلع شانګلې عوام کوي الیکشن را نږدې دی او د ټولو نه ښه بدل چې دی نو هغه بیا عوام اخیستی شي د اوټ په ذریعه باندې د حق او د رښتیا سره به ودرېږو په هر ډګر باندې به ودرېږو رښتیا خبره دا ده چې که چېرته ورکینګ فوک سکول راځي یا سپتال راځي نو هغه هم زمونږ منسټران سیاستمدار متنازعه کی نو بیا د ورکر ویلفیر فنډ نه هغه لږې پیسې چې راځي هغه هم بندې شي او د شانګلې مزدور هم دغسې محرومه پاتې شي خو زمونږ دا ایمان دی همیشه به د مظلوم سره د غریب سره ولاړو دا سلسله به هم دغسې جاري خوشحاله او بریالي اوسئ